السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اس. IPL نوین الحق هند ته ورسېدی او په ضلحق پارو کې هم د سفر موضوع په پښو کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی نوین الحق مورید د هند پریمیر لیګ کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته رسېدلی دی او په ضلحق پارو کې هم په یاد لیګ کې د ګډون په موخه د سفر موضوع په پښو کړې. په شارجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې نړیوالو شلاوري لوبو له پای ته رسېدو وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د هند پریمیر لیګ کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته ځي. دا په داسې حال کې دی چې رحمان الله ګربز هم تیره شپه هند ته تللی دی او له دوی پرته راشد خان او نور احمد لکنوال به هم هند ته ځي او 3 ورځې وروسته پیلېدونکي IPL کې به برخه واخلي. د یادولو وړ ده چې افغانستان د 3 نړیوالو شلاوریزو لوبو لړۍ کې پاکستان ته په 2-1 سره ماته ورکړه او دا لوبلړۍ په خپل نوم کړه. دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوالو شلاوریزو لوبو لومړنۍ لوبلړۍ وه. نوین الحق د پاکستان پر وړاندې په لوبلړۍ کې په 2 لوبو کې برخه واخیسته چې 2 ویکټ یې هم ترلاسه کړې. بلخوا په ضلحق پارو کې بیا په 3 لوبو کې ولوبېدی چې ټول ټال 15 ویکټ ترلاسه کړي. کوم دا ویډیو خوښه شوی در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پر د الله پامان.